دروغزن چوپان. په وختونو کې په یوه کلي کې یو چوپان ژوند کاوه. زړه مې بیخي په تنګ دی، یو کار باید وکړم چې ساعت مې تیر کړي. د چوپان یو څه یې فکر ته راغلل. هغه په منډه د کلي خواته ولاړ او ویې ویل: لیوه راشئ، په ما لیوه مړه کړې ده. کومه ده لیوه چیرته دی؟ د کلي خلک ډېر ژر خپل ځانونه یې راورسول. ما تاسو ته حماس ویل، ما تاسو ته چل درکړ. د کلي خلک په غوسه شول او له هغه ځای څخه ولاړل. دروغزن چوپان ډېرې وخاندلې او تصمیم یې ونیوه چې بیا هم دا کار وکړي. په بلې ورځ هغه بیا د کلي خواته ولاړ او ویې ویل: لیوه، یو غټ لیوه دلته دی. د کلي خلک ډېر ژر خپل ځانونه یې راورسول. ما بیا تاسو ته دروغ وویل. ای دروغزنه، موږ نور هیڅ وخت ستا په خبرې نه غولیږو. د کلي خلک بیا هم په غوسې له هغه ځای څخه ولاړل. بالاخره یو ورځ لیوه په رښتیاو سره هم راغی. مرسته، لیوه راغلی، ما سره مرسته وکړئ. دا ځل رښتیا وایم، خیره ما سره یو څوک مرسته وکړي. دا بیا هم فکر کوي چې مونږه د هغې په خبرو باندې غولیږو، خو دا امکان نه لري چې موږ وغولیږو. دا ځل چوپان رښتیا ویل، خو هېچا هم د هغه په خبرو باندې باور نه کاوه. لیوه هم یو دانه د هغه وریانې وخوړل. زما وریان، زما بیچاره وریان. د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل لایک، سبسکرایب او زنګوله ووهئ.